ولی الله علامه سره پیغمبر علیہ السلام نا تپوس شوی دی اولیاء الله کم خلق دی. پیغمبر علیہ السلام فرمایل ولیان هغه خلق دي چې خالص د الله د رضا لپاره یو بل سره محبت کوي، منځ کې دنیوي غرض نه وي. او ولی هغه ته وایي چې ته ورته وګورې تا ته الله یاد شي. ولی الله هغه کس دی چې ته ورته وګورې تا ته الله یاد شي، نو دا ولی الله دی. د چا په کتو چې الله در یادېږي دا به ولی. درجه د ولایت د پیغمبر علیہ السلام په لیدلو باندې ملاوي ده. اوچته درجه صرف د پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک لیدل، خو د دشمنۍ په نظر نه، لکه ابو جهل چې به ورته کتل د دشمنۍ په نظر یې کتل. د مینې په نظر پیغمبر علیہ السلام ته وګوره او تا ولیده بس ته ولی الله شوې، د مینې محبت په نظر. او چا چې پیغمبر علیہ السلام لږ ساعت ولیده ایمان یې راوړی دی، د تمام دنیا اولیاء کرام را جمع که د دغه سړي خپو ته هم نه رسي چې دا پیغمبر علیہ السلام سره ملاقات شوی دی په حالت د ایمان کې. د تمام دنیا اولیاء کرام راواله په شریکه دغه یو بنده ته نه رسي. مدینه منوره ښکلی ښار دی، الله دې ټولو مسلمانانو د مدینې منورې نه بهر پیغمبر علیہ السلام چېته اراده کړې وه تلغو په اوښه باندې سور دی. د مدینې منورې په دغه ځنګل کې یو مسافر مخې له راغی، هغه هم په اوښه سور دی. پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی مدینہ منورے تک کملار تلے. نو پیغمبر علیہ السلام تے تپوس کی مدینہ منورے کی چال دی چا سره دی غلط دی. هغه ته ما اوریدی دی چې نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم تشریف وړي داغي ملاقات لږ وستا مخ کې حاضر دی وایا صاحب چې لیدل وکړل. نو بس پیغمبر علیہ السلام ته درخواست پیش کړ چې بس ایمان راوړل، هغه پته ایمان راوړل. پیغمبر علیہ السلام په خپل اوخه سور دغه صاحب په خپل اوخه سور را کوشوي نه فورا پیغمبر علیہ السلام د ایمان ضروری خبره دې صاحب ته بیان کړلې او په سوچ فکر باندې هغه ته وخت اخري اوري او اوخه په یو خپه د مخکینو خپو کې په یو خپه زور کړی او بل خپه چې پوتي اوچته نیول زور نه کوي دا خپستړی شو او د اوخه په خپل په دې دوه مخ په زور وکړ. پیغمبر علیہ السلام خبر اخلاص کړي دا صاحب وته چې قد اقررت بذلک، دا تا چې کوم خبره وکړه په دې باندې ما اقرار وکړ. دا بذلک دا کافی لا په خله کې پوره شوی نو چې د اوخې په بلخ په زورو که هغه ځمکه لاندې اوپره وه لاندې ډډه وه پکې خپه ننوتل اوښه ښکته شوله سړی پرې را پرېوتل چې څنګه پرېوته ځمکې ته لاتلې نه چې پیغمبر علیه السلام ورپسې راټوپ کړ چې ویلې شي په د هغه سر په ځمکه ولګېده د نور بدن زور پرې راغی سټې چړق زدګدن شروع شو. پیغمبر علیه السلام روچت که او په خپله غېږه مبارکه کې ونیوه د هغه سلګۍ روح پرواز وکړو. دا به څومره ساعت چې د ایمان خبره ورته وکړه په الله ایمان رو قیامت ومنو پنځه مونځونه دي او روژه ده او زکات دی بس دا خبره وکړه ته ایماندار شې. هغه ورته قد اقررت بذلک ما په دې خبره اقرار وکړه. هغه دا نه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او یا مونځونه کړي یا روژه نیولې یا حج یا زکات یا جهاد هیڅ عمل نه کړي صرف دومره وایي قد اقررت بذلک ما په دې خبرو اقرار وکړ او دقه ساعت وفات شو. د پیغمبر علیه السلام دیدن وشو په حالت د ایمان کې هیڅ عمل یې نه کړی خو د تمام دنیا اولیاء کرام را جمع کړ دغه صاحب ته نه راځي دې صحابي دي نه رسېږي لته. نو د ولایت یو لویه درجه د پیغمبر علیه السلام په ښکلې ملاقات د مخ مبارک په ننداره په دې باندې تعلق مع الله یو عجیبه رنګ پر مسلمان باندې چړو شي. د صحابه کرامو ولایت بلا واسطه د پیغمبر علیه السلام او بیا درجه په درجه باندې د امت اولیاء کرام چې دین هغه ته درجه رسیږي. اولیاء الله دته چې دا ولایت درجه رسیږي نو دې یو نیک بزرگ با شریعت سره ناس تاسو. اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولی چاته وي نو ولی الله اولیاء جمع د ولی دا او ولی قریب ته وي نږدې ته وي دوست ته وي محبت کون کې ته وي. نو دا الله د قرب او د محبت یو عامه درجه داسې ده چې د دین د دنیا هیڅ یو انسان یا حیوان هیڅ شی هم مستثنا نه دی. الله سره قرب نزدېکت او محبت د هر چا شته. که چېرې دا قرب نه وي نو دې عالم کې به هیڅ شی موجود نه و. د تمام عالم د وجود اصلي علت دغه خاص رابطه ده چې الله پاک سره حاصله ده او د دغه رابطې حقیقت څوک نه پېژني. یو بېکیف رابطه ده یقیني. لفظ د اولیاء الله کې دغه درجه د ولایت مراد نه ده بلکې ولایت او محبت او قرب یو دویمه درجه ده چې د الله خاص بندیانو سره هغه خاص ده. دغه قرب او محبت دغه ته قرب او محبت وایي. نو دغه قرب او محبت چې چاته حاصل دی هغه اولیاء الله دي چې الله ته نږدې شي
نو دا ولی الله شو. الله فرمای بنده په نفلی عباداتو باندې زما قرب حاصل کی ما ترا نږدې شي تر دې چې زه بیا د هغه سره محبت کوم. الله وایي زه ورسره محبت دې ما سره محبت کوي را نږدې شي بیا ورسره زه محبت کوم. نو الله وایي چې زه ورسره محبت کوم نو بیا زه د غوږ شم په ما اورېدل کوي، زه د سترګې شم په ما باندې لیدل کوي، زه د لاس پیشم په ما باندې نیول کوي ګرځېدل کوي، چې څه کوي په ما یې کوي. نو مطلب د دې دا دی چې د دې ولی الله هیڅ یو حرکت او سکون زما د رضا خلاف نه وي، چې څه کوي زما په رضا یې کوي. بیا د دغه ولایت خاصه بې شمېره درجې دي نه ختمېدونکې. نو اعلی درجه پیغمبرانو ته حاصله ده. هر نبی ولی الله د الله دوست دی. او بیا په دې پیغمبرانو کې د ټولو نه اوچته درجه سید الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او په دې کې ادنا درجه د ولایت سره چې دا صوفیان وته درجه د فنا وي. او د هغې خلاصه دا ده چې د بنده زړه د الله په یاد کې داسې مستغرق شي ورډوب شي چې د دنیا د هیڅ یو شیز محبت په هغې باندې غالب کېږي نه. او چې د چا سره محبت کوي نو د الله د رضا لپاره کوي، که د چا نه نفرت کوي نو د الله د رضا لپاره کوي. مینه محبت او دشمني د الله د رضا لپاره وي. د ده د خپل ذات پکې هیڅ حصه نه. د دې لازمي نتیجه دا وي چې ظاهر او باطن د الله د رضا لپاره د دې وي. د هر هغه شیز نه دی بیا پرهیز کوي چې د الله ناخوښه وي. او د دې حالت علامه کثرت ذکر، ډېر ډېر ذکر او په طاعت تابعدارۍ باندې دوام. هر وخت الله یادوي، هر ساعت الله یادوي، هر وخت د الله حکمونه مني. نو داسې بنده ته ولی الله وایي. د ولایت درجه غواړي نو د سنتو تابعدار با شریعت پیر د هغه په صحبت کې د الله طاعت تابعداري دې کوي او د الله ذکر دې ډېر ډېر کوي. خو دا ذکر د الله دا به مسنون وي او په مسنون طریقه وي. وي دا ځکه چې په ډېر ذکر باندې د زړه شیشه صفا کېږي، د زړه شیشه صفا کېږي په ډېر ذکر باندې سنت طریقه باندې. او بیا په دغه شیشه کې نور د ولایت دې نه هغه شعاګانې پکې راځي. حدیث مبارک کې راځي د هر یو شیز دپاره ریګمال وي، د صفایۍ یو طریقه وي. او د زړه ریګمال چې دی نو دا ذکر الله. د زړه ریګمال په زړه خیرې لګېدلی او نو ریګمال پرې ومږه چې چمک وکړي نو ریګمال یې څه شی دی؟ ذکر الله. نیکانو خلکو سره ملګرتیا، د نیکانو خلکو ناسته پاسته. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي یو سړي د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو، وی د داسې سړي په باره کې تاسو څه فرمایئ چې د یو بزرګ سره محبت کوي خو د عمل په اعتبار بزرګ ته نه رسېږي. یو عام سړی دی په عمل کمزوری دی خو د یو بزرګ سره محبت دی. وی پیغمبر علیه السلام فرمایل المرء مع من احب. سړی به هغه چا سره چې چا سره محبت دی. ستا د یو نیک بزرګ ولی الله سره محبت دی، په عمل کمزوري خو دغه ولی الله چې په جنت کې کوم مقام کتاب هم الله دغه مقام ته ورسوي. دا یو اسانه طریقه ده چې بزرګي غواړي نو چې ته نیک بنده بزرګ وګوره، هغه سره محبت کوه او ذکر د خدای کوه، دغه نیک بزرګ سره به د خدای جنت کې. نو دې نه معلومیږي چې د اولیاء الله محبت او د دوی صحبت په دې باندې د ولایت درجه الله پاک ورکوي. پیغمبر علیه السلام حضرت رزین رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی د دین داسې اصول درته ښیمه چې د دنیا او د آخرت فلاح او کامیابی په حاصلول شي. او هغه اصول داري چې د اهل ذکر په مجلس کې خامخایا د هغوی صحبت لازمي کا. او چې کله ته په تنهایۍ کې نو چې څومره ډېر د نکیدي شي نو د الله ذکر کوه، د خپل زبان په ذکر الله باندې خوځوه. او چې د چا سره محبت کې نو د الله د رضا لپاره کوه، او چې د چا نه نفرت کې نو د الله د رضا لپاره کوه. اوس دا محبت به ته چا سره کې چې ولی خو وي که نه چې یو سړی ټوله ورځ او شپږ دوکړې او باجې غږوي او ته هغه له لاس هغه سره پروت یې، تا نه به څه جوړ کړي؟ دوکړي مار به درنه جوړ کړي، باجه مار به درنه جوړ. نو لږ سړی خو وپېژنه چې دا ولی الله دی او که نه دی. چې شپه ورځ د چرسیانو بنګیانو دوکړي مارو په خوا کې ناست دی نو تا نه ولی الله نه جوړېږي. ټول عمر به تېر شي. وی ټول عمر دې تېر کړ په اوبو کې، اوبه نه پېژنې کبه کب په دې اوبو کې لګیا دي ټول عمر یې. هسې اوبه شار دی، خبر نه شوې د مطلبه. دوکړو باجو سره دې عمر تېر شو، هیڅ خبر نه شو د مطلبه. کب ټوله ورځ په سیند کې لامبو وهي او خوځي او راخوځي چې ته کوچ به رونه باسي. نه خو چې په دې مستو کې منداڼو وهلي کېږي د پاسه پې کوچ راشي، سیند کې کوچ کوي.
نو بے شریعت خلق سره چې وخت تیرې ته د نه جوړیږي با شریعت خلق سره کېنه اوس با شریعت بزرگ سره کېنه نو کته چې ته کرامت نه ویني نو اډو وینه مخیر دی چې کوم سړی د پیغمبر علیه السلام په طریقو باقاعده روان دی نو کته چې ته کرامتونه ونه لري نو پروا مه کوه دا کشف او کرامت دا ضروري نه دی چې ته ولی سره شو بس خامخا ته پاوا والو کې نو بس دا ولی او کپاوا نه لزم اسم دی حدیث قدسی کې راغلی دی الله پاک فرمایي زما ولیان زما په بندیاسو کې داسې خلک دي زما یاد وسره چې وینم زما یاد وسره راغلی ته چا په یاد چې زه درته یاد شم نو دا اولیاء الله چې وینم تا ته الله یاد شي پوه شه دا ولی الله دی الذين اذا رؤوا ذکر الله ولیان هغه خلک چې کله ولیدي شي نو الله به درته یاد شي چې دا چا په صحبت کې کېني او الله در یاد شي د دنیا فکرونه کم محسوس شي دا علامه ده چې ته ولی الله سره ناست او بعض خلک چې یو نیک بزرګ لذي نو د دې ځای نه د کلی نه وي چې زم کنه د فلاني ولی الله لازم او کماته چرګ راته کې خود نو بس نو پېښم چې دا ولی زما چرګ کړي کېږي چې مال چرګ راکې نو بس زه دا ولی چې ته اتفاقی هغه چرګ ولا ورکې مېرمانو چرګ بس دی ما من دا ولی الله دی او کنه څه سات پېتی وره ما چرګل ته ملاو نه دا ولی الله نو دا شرطونه دا قیدونه او دا ازمیختونه په ولیانو مکوه کله چې زما د خبرو کې نو زه به اومنم چې دا ولی الله دی د خدای درجې ته مرسته چې ستا د نه خبر شو تاسو ولی الله بنده د الله دی نو دا د ناپوهه خلکو خبرې دي یو شاګرد لاړ دی یو عالم سره کلونه تیر کړ او په اخر کې رسخت یې سره کلونه مې سره تیر کړ ما ستا سره هیڅ کرامت کو نه دي خلک صفاتونه کوي چې دی ولی الله خو هیڅ مم دکې نه دي هغه ته زمانه خلاف شریعت کار ته لیدل دي چې د شریعت نه مخالف کار میکړي په دې واته کال کې تعالی دل لري نه دا د کرامت بس د خچ د شریعت نه مخالف نه چلیږم دا بس نور په اول وتل ضروري اولیاء الله ته دا مقام حاصل لې چې د اولیاء الله په نظر کې د دې فانی دنیا هیڅ عزت نشته د دې فانی دنیا عزت دولت راحت دا د اولیاء ته هیڅ سمناکاری کملو شو کملو نشو اولیاء د دې پروا نه کوي او که د دنیادار نه د دنیا دولت لاړ نه واپس مري په مکه مکرمه کې په خوا زمانه کې یو بزرګ او هغه بزرګ داغه عادت دا چې دا ډبل روپے به وسره د سپینو زرو روپے ډبلې په خوا د سپینو زرو روپے وي ډبلې نو دا باغ یو بوجګه کې شي او چې کم ځای به ګرځېدو نه هغه ډبل روپے ټول په بوجګه کې به وي نه کاغه به لکه غونډه سودا کوله دکاندار نه به سودا کوله هغه بوجګه به ټول نسکور کړه نو بیا به یو روپے راوښته به دکاندار لورکا او نور به په لپاره راوښته په هغه بوجګه کې به بیا بس بوجګه به ګرځول ځان سره ډېر روپے وي نو د مکی په یو بازار کې هغه سودا لتلې او یو غل وسره دغه بوجګه لیدلې چې د سره خو بوجګه کې روپے وي یو ځای کې ته سودا کوله بوجګه ټول نسکور کړه ډبل سپین روپے وي یوه ته دلک راغی دکاندار لا او نور په لپاره راغونډ کړو بوجګه کې واچولې او چې بوجګه لاس کونه دې کې یو غل داسې پته زه راغی د پخوا کې هغه بوجګه د لاس واغښته د لاس او منډه کړه لاړو تخته اوس کدا زما واستانه تختولې چې څونه منډه به مو پسې والی داړو پروا نه کړله بوجګه لاړ سړي دو پسې روم نه کته چې راسړي سو کو چې مانه بوجګه له پورا کواښ اوس دا غل چې نو په یو کوڅه باندې منډه کې چې اخیری دې ته چې نه کوڅه بندره د وته ولار نشته نو واپس راغی نو په بل کوڅه هر کوڅه ته چې ورځي او منډه وای اخر کې هغه کوڅه باندې د وته ولار دي او واپس راځي دغه ځای نو مختلفو بازارونو کې چکر په منډه وو او هر لار بنده د وته په کې درک نه لګي چل پلاش فزان پوي شو څه چلشت پرې کې ناګانا دی غل چې هلا خلک راشه هلا خلک راشه ما نه چا پیسې پټې ما نه غل پیسې چا پیسې خلک راغون شو څه چل دي چې چا نه واغښت دا غ بزرګ سې کې او ناګانا ورمنډه کې ودالې چې ودالې خلک راټول شو هغه ته مو کته د سره قدرت ناګانا دا غل غرو کوجه واغښت دی بزرګ لور کوي داواله هغه دي زناله داواله زناله او یواله زی ویناله خلک حیران شو چې دا سړی خو چې غوي چې مانه چا پیسې واغښته پټې کړې اوس یې سړی نیولې سړی دې په خپل پیسې ورکړي وتی وای سړی څه چل لتا خو څه کول دا بل شان چې غوالو دله پیسې ورکړي هغه ته د دلاس کې بوجګه و د روپو ډکوا او ما چولې د نظر نه صبر نشو ما ته تختوله او چې په کومه لار ورځم نو لار راته باندې شولې نو مال بل چل راته چې دا سړی مو ز څنګه وګینم او زه به دا روپیا دل ورکم نو په دې چې کوم تاسو راټول کړئ او تاسو د تمینه ته کې چې خپل روپیا والی خلک هغه ته د پیسې والا
هغه ورته د خدای بندیانو چې کوم وخت کې د زمانه د ابوجګۍ د لاسه واغېستله ما پاک سات په دې زړه کې رالل چې خدای دا ستا بنده دی دا ستا د حبیب امتی دی زما په پیسو به دې جهنم کې چې ما ورته بخلي دي ما هغه سات درته وبخې دا د دې زمانه دي بخلي شي زه واپس نه هلم دا د دې په د چا جرګه کړې وه چې دا ورته وبخه هېچا نه دا ولی الله دی پیسې لارې پیسې راړې هېڅ پرویم نشته ډېرې پیسې وې د لاسه لارې هیڅ پرویم ورپسې ونه کړله نو اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون دنیا کلا او کلا نه لرله که دنیا راله هم کلا هم پروا نشته دی وی نه شادی داد سامانے نه غم آورد نقصانے بپیش همت ما هر چه آمد بود مهمانے نه شادی داد سامانے نو واده خادی ده خوشحاله سامان روڑی شي نه غم آورد نقصانے او نه په غمونو